بس تا تصویر میں نقش په زړه وګلې بس تا تصویر میں نقش په زړه وګلې ګوندې ژوند دومره اسان نه وګلې ما ته یې بدې ردې ډېرې ووې خو ستا د کلي خلک ښه وګلې تجربې دي او بلها ضرورتونه خوشبو شته نه لوزونه نه تراشلي بدنونه او یا هغه لونګینه خوشبویي ستا د ساګانو یا هغه لونګینه خوشبویي ستا د ساګانو یا دا مشقتونه کتابونه دیوالونه د شونډو په پلو کې د دا خال دی که بلال دی د شونډو په پلو کې د دا خال دی که بلال دی یو شور دی راچوتیږي ستا له لوري اوازونه او راوشینده ملنګه ډک کچکول د ملغلرو راوشینده ملنګه ډک کچکول د ملغلرو نیولې درته مونږ لکه څادر چاودلې زړونه سهال خبر خورا د شیلا سترګو ګټان زلفو سهال خبر خورا د شیلا سترګو ګټان زلفو سوکړه د تندي د ګونجو مونږ نه تپوسونه ډېره مننه نو په تیارو کې راګیر شوي یو نن که د وختونو په تیارو کې راګیر شوي یو ستوري د سحر یو خو خپل قدر را سره نشته او تراشي خلک کاڼي دې دپاره چې لالونه شي تراشي خلک کاڼي دې دپاره چې لالونه شي مونږه خو ګوهر یو خو خپل قدر را سره نشته هسو مو په خپله د خپل ځانه ځان ورک کړی دی هسو مو په خپله د خپل ځانه ځان ورک کړی دی سکه په منظر یو خو خپل قدر را سره نشته مونږ سر کې او پزلونو کې ساتلې د پښتو مونږ سر کې او پزلونو کې ساتلې د پښتو مونږ ستړي ستړي ژوند سره ګنډلې د پښتو او میدان که د میون وي او کدار د اریانې میدان که د میون وي او کدار د اریانې په هر لار په هر ګامو پاللې د پښتو دا ونې کاڼې بوټې ټول زمونږ ګواهان دي دا ونې کاڼې بوټې ټول زمونږ ګواهان دي په وینو مو په دې خاوره لیکلې د پښتو او مونږ هغه جوارګر چې مو بیللې دي هر څه مونږ هغه جوارګر چې مو بیللې دي هر څه د هر څه په بدل کې مو ګټلې د پښتو او مننه د وخت د اقتدار او سلطنت په نشو مستو د وخت د اقتدار او سلطنت په نشو مستو کرلې مونږ پښتو تاسو ریبلې د پښتو او دا نور دی چې پښتو یې کله ځي او کله راشي دا نور دی چې پښتو یې کله ځي او کله راشي زمونږ نه خو نه تللی او نه راغلی د پښتو مننه او مونږ نه وایو د نورو فلسفې او کتابونه مونږ نه وایو د نورو فلسفې او کتابونه په نورو خلکو مو ویلې د پښتو داوې به د دې ښار د شنو خالونو څنګه نه کړو داوې به د دې ښار د شنو خالونو څنګه نه کړو چپو کې د ساګر چې ځلېدلې د پښتو مننه سلامونه زم دلراج تاسو ګورئ زار ټي وي خصوصي پروګرام تکې د پښتو د کراچۍ شاعرانو او ادیبانو سره خبرې خبرې وکړو د پښتو او د پښتني تاریخي ارزښت د هر یو شاعر سره خصوصي مرکه
دا شاعر نه باورو د ژوند تودې سړی. د کراچۍ شاعرانو او ادیبانو سره خبرې. دا هر څه به تاسو ګورئ زما سره. زار ټي وي خصوصي پروګرام ټکي د پښتو